السلام علیکم. د پرمختګ ګامونه يوټيوب چينل ته ښه راغلاست. آیا فکر کوئ چې اوس کومې عصري تکنالوژۍ د ظهور او ودې په حال کې دي؟ آیا غواړئ چې خپل زده کړیز مسلک په یو عصري تکنالوژۍ کې پیل کړئ؟ که ځواب مو هو وي نو راځئ په دې ویډیو کې د تکنالوژي په ډګر کې د بهترینو تکنالوژۍ په اړه تاسو ته معلومات درکړو. که تاسو د چینل ته نوي یاست نو د نورو تازه معلوماتو په خاطر چینل سبسکرایب او د لا ښه خدماتو په خاطر خپلې ګټورې سلا مشورې له موږ سره شریکې کړئ. دا چې د انسانانو د اړتیا او د رفع په خاطر تکنالوژي ورځ تر بلې د تغییر په حال کې ده، نو په دې ویډیو کې درته د هغو تکنالوژیو په هکله معلومات درکوو چې د انسانانو په ژوند کې یو کلیدي رول لري او لا هم د ودې او پرمختګ په حال کې دي. نو راځو په ویډیو باندې پیل کوو. لومړی مؤلده مصنوعي ځیرکتیا یا جنریټیو آرټیفیشل انټلیجنس یا جنریټیو ای آی. دغه تکنالوژي له پرمختلليو الګوریتمونو څخه په استفادې خورا پرمختللي مواد تولیدوي، لکه متن، انځور، غږ، ویډیو او داسې نور چې تر ډیره حتی د انسان له غږ، انځور او متن څخه تفکیک نشي کېدای. دویم کوانټم کمپیوټینګ. کوانټم کمپیوټینګ له کوانټم میخانیک څخه په استفادې معلومات له عادي کمپیوټرونو څخه په انتهایی ډیر سرعت سره پروسس کوي. د مثال په ډول که فرضاً یو عادي کمپیوټر یو کار په زرګونه کلونو کې ترسره کوي، همدغه کار کوانټم کمپیوټر یوازې په یو څو ثانیو کې ترسره کولی شي. دریم 5G پوښښ. د ګرځنده ټلیفوني شبکو پنځم نسل چې د 4G په پرتله ډیر ګړندی او چټک دی، چې په ډیر سرعت او کم ځنډ یا لیټنسي سره د 5G کاروونکو ته د باور وړ شبکه‌ای یا انټرنیټي پوښښ وړاندې کوي. 5G پوښښ د ډیر شمېر وسیلو سره لکه موبایلونو، کمپیوټرونو، زیرکو ساعتونو، زیرک یخچالونو او داسې نور سره هممهاله اړیکه رامنځته کولی شي. همدارنګه له دغې تکنالوژۍ څخه IoT یا د شیانو په انټرنیټ یا انټرنیټ اف تھنګز، زیرکو ښارونو او بې چلوونکو موټرو، د لوړه کیفیته ویډیوګانو د پخش یا سټریمینګ، د آنلاین لوبو او د مجازي واقعیت یا ورچوال ریالټي په برخه کې استفاده کیږي. مجازي واقعیت یا ورچوال ریالټي چې تر ډیره په VR سره هم پیژندل کیږي، هغه تکنالوژي ده چې په مرسته یې واقعي ته ورته یو غیر واقعي چاپیریال رامنځته کیږي. یعنې کله چې تاسو یو ورچوال ریالټي هیډسیټ یا اله واغوندئ، داسې احساس کوئ چې تاسو په یو مختلفه نړۍ کې یاستئ. دغه تکنالوژي کاروونکو ته د ښه ګرافیک او تعامل په درلودلو سره ډېرې جالبې تجربې وړاندې کوي. له دغې تکنالوژۍ څخه په تمریناتي، روزنیزو او تفریحي برخو کې استفاده کیږي. پنځم د شیانو انټرنیټ یا IoT انټرنیټ اف تھنګز. هغه تکنالوژي چې ستاسو ټول ورځني وسایل له انټرنیټ سره نښلوي، چې په مرسته یې تاسو ته دا امکان درکوي چې خپل ورځني وسایل لکه یخچال، AC، څراغونه او داسې نور له هر ځای تنظیم کړئ. همدارنګه کولی شئ د دغو ورځنیو وسایلو د وضعیت په اړوند معلومات له هر ځای څخه لاسته راوړئ. د مثال په ډول زیرک ترموسټاټ یا حرارت کنټرولونکې وسیله چې د IoT په مرسته یې تاسو نه یوازې دا چې له هر ځایه د خپل اطاق یا خونې د حرارت د وضعیت په هکله معلومات حاصلولی شئ، بلکې کولی شئ چې له لرې څخه د اطاق حرارت هم کنټرول کړئ. شپږم بایو ټکنالوژي چې معمولا د بایوټیک په نوم هم پیژندل کیږي. دغه ټکنالوژي د ساینس هغه ډګر دی چې له ژوندیو موجوداتو، حجرو او بیولوژیکي سیستمونو څخه په استفادې داسې مختلف نوع محصولات او ټکنالوژي رامنځته کړي چې په ډیرو برخو کې د استفادې وړ وي، لکه درمل، کرنه او داسې نور. د مثال په توګه د آفتونو په وړاندې د کرنیزو تولیداتو د مقاومت زیاتوالي، د نویو واکسینونو په رامنځته کولو او داسې نور برخو کې بایوټیک یا بایو ټکنالوژي کولی شي چې د حقیقي نړۍ ډیرو ستونزو ته د پای ټکی کیږي. اووم د بې چلوونکو وسایطو ټکنالوژي یا autonomous vehicles. هغه ټکنالوژي چې د ترانسپورت د خوندیتوب
او ګټورتوب په خاطر بېچلونکي موټر او الوتکې رامنځته کوي. اتم، بلاکچین ټکنالوژي. د بلاکچین پرمختللې ټکنالوژي د معاملاتو او ریکارډونو د ثبت لپاره یوه خوندي او شفافه طریقه ده چې له دې ټکنالوژي څخه په مالیاتو، انلاین معاملاتو، د رایې ورکولو په سیستمونو او الکترونیکي پیسو لکه بیټکوین کې استفاده کیږي. امید لرم چې له ویډیو څخه به مو نوي او ګټور معلومات لاسته راوړي. د پرمختګ ګامونه چینل یو بل معلوماتي ویډیو کې ستاسو انتظار کوم. السلام علیکم.